بسم الله الرحمن الرحیم. د قمر بنسټ د کورونو جوړولو پروجیکټ یو سل شپږم کور د افتتاح شاهدان اولیدونکو تاسو دا د کندوز ولایت په کوران نومي سیمه کې دا کور یوې کونډې مور ته جوړ شوی دی. د تقریبا شپږو کال کېږي چې کونډه ده، 15 اولادونه لري او د سرپرست څوک نه لري. اولادونه یې کوچنیان دي او د ګټې وټې لپاره هم څوک نه و. نو د همکارانو دوستانو لخوا سروې شوي وو او الحمدلله دغه کور چې تاسو ګورئ دا ورته جوړ شوی دی. یو کوټه ده، دهلیز ده، تشناب ده او یو ډېر ښه منظم یو کور دی د اوسېدو لپاره. تاسو ته ننه څه هم ښیو، تاسو وګورئ. نو دا دهلیز دی چې دلته تقریبا د اشپزخانې استفاده هم ترې کولی شي. ترڅنګ تاسو ګورئ چې یو ډېره ښه معیاري کوټه جوړه شوې ده، ګاډر پرې اچول شوي دي، ښه پخه ده، پخې خښتې پکې کارول شوي او ډېرې ښې کړکۍ هم ورسره دي او دې نه هاخوا ته یو ډېر ښه منظم تشناب هم ورته جوړ شوی دی. نو قدرمن لیدونکو، الحمدلله قمر بنسټ تل هڅه کړې ده چې یو څه بنیادي کارونه وکړي. د دې مور د اوسېدلو ځای که تاسو وګورئ هاخوا ته یوه کوټه بله هم شته، یعنې بیخي هغه داسې فکر وکړئ چې تقریبا 50 کاله مخکې کوټو د اوسېدو ځای په هغه د ډېرې غوچې کوټې دي، ډېرې وړې پخوانۍ دروازې دي. نو الحمدلله دوی به اوس دلته ډېر ښه ارامه سوکاله ژوند کوي. قمر تاسو ته به لینکونه ښکاري. د قمر بنسټ سره تل په څېر ملتیا وکړئ. موږ به ستاسو امانت په پوره امانتداریو او سره تر دغو بېوزلو کسانو پورې رسو او په بېلابېلو برخو کې به په ډېره ښه توګه سره استفاده کوو. تاسو ته لینکونه ښکاري. السلام علیکم ورحمت الله.